پنځم نمبر آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد. سورہ بلد مون شروع کړو. په سورہ بلد کې زجر للمسرفین اسراف کوونکو ته او د کلی او دغه رنګ د ښار د اصلاح دپاره درې اصول بیانول چې کله په دې درو اصولو باندې جوړ کې سربراہ چې کوم د کلی داغه دپاره خصوصا درې اصولو. یو دا چې د کلی سربراہ به محنت کش او جفاکش سړی جوړوي. دویم دا سربراہ د کلی او ممبر هغه به د قوم مال صحیح مصرف باندې خرچ کوي. دریم دا په دې کې به د صبر ماده او برداشت شي. د خلکو هر رنګ خبرې به برداشت کوي. او صورت کې بیا شروع کړي و په دوو شواهدو د انسان د مشقت باندې چې دا ښار د مکې ګواه دی او دارنګ والد او ولد ګواه دی چې موږ د انسان په مشقت کې پیدا کړی دی و محنت کوي. اوس د دې پنځم آیات نه ایحسب ان لن یقدر علیه احد دا زجر دی هغه چاته څوک چې صحیح مشقت نه کوي. او دا دو قسم خلق دي. یو هغه چې مشقت صحیح نه کوي غلط کوي نو هغه زجر ور کوي. او دا رنګ بې ځایه چې څوک خرچ کوي نو هغه هم زجر ور کوي. نو دا دنیادار په دنیا باندې زړه لګونکي سړی چې کوم دی دې مال ګټي او دې لګیا د بې ځایه خرچونه کوي او دې مشقت په غلط ځای کې کوي محنت کوي. او دا د ګمان دی چې ما په خپله ګټلې دا مال او ما باندې د هېچا زور نه چلیږي. الله وایي دا څه نه ده زه خو د باندې بره ولاړ یم که نه. نو رد دا حالت ذکر کوي. وګوره ایحسب آیا ګمان کوي دی ان لن یقدر چې هرګز قادر به نشي قدرت به ونه لري علیه په ده باندې احد هېڅ یو تن. دی وایي زما مال دی چې زه کوم ځای خرچ کوم ما سره چا کار نشته. نه نه ته د الله بنده یې تاله چې الله څه درکړي ته به د هغه د حکم پابند دی. یقولو دی وایي اهلکتو خرچ کړي دي ما مال لبدا مال ډېر او غونډ. بل دی دا خبره کوي چې ما ډیر مال خرچ کړی دی خو خرچ کړی وي خو په خلاف سنت او دارنګ رسمونو رواجونو کې نو هېڅ فایده ورته د هغې نه میلاویږي بلکې الټه به افسوس کوي دا سړی. نو ده چې کله ووایي صحیح مصرف کې خرچ کوه دی وایي یاره ما خو ډېر مالونه خرچ کړي دي. حالانکه مال به دې خرچ کړي خو په صحیح ځای کې د نه یې خرچ کړي. کوم ځای چې کوم مستحق خلک کی یا کوم شي ضرورت یې هغه مناسب خرچ غواړي نو دې بې ځایه لګول کوي. الله وایي د دې به ته هېڅ فایده نه میلاویږي بلکې الټه به افسوسونه دې کوي. خدای دا کوي په بدعات او شرکیاتو باندې پیسې خرچ کوي لګوي. او ایحسب ګمان کوي ان لم یرہ احد چې نه ویني د لاره احد هېڅ یو تن. او دی ګمان دی چې زه خو چا نیم لیدلی. الله غیبدان نه ګڼي. د د وجې نه د احکاماتو پابندي نه کوي. ګوره د عقیده د علم غیب د یو داسې عقیده ده د چا چې دا پخی نو د هېڅکله د الله او د رسول خلاف نه کوي. عقیده د علم غیب دی ته وایي چې ګوره ته همیشه دا ګڼئ چې ما باندې یو ذات مسلط دی چې هر لحظه او هر ساعت زما هر کار او هر څه نوټ کوي. نو که ته ځان له کمره کې اګو ته په ځان له ځای کې او د یو بد کار موقع ته میلاویږي
خو ته بیا هم نه کې هغه د الله د یرې نه. ولې ته دا ګڼې چې په ما باندې یو ذات بره ولاړ دی او زما چک اینډ بیلنس کېږي، هر وخت زما لګیا دی د کیمرې غوندې کتل ما باندې کېږي. نو هېڅکله به ته داسې غلط کارونه کې چې هغه د الله او د رسول خلاف وي. نو د دې سړي عقیده د ایمان بالغیب چې کوم ده کمزورې ده، ځکه دې دا ګمان کوي چې دله هېڅوک نه ویني، نو ځکه مال هم غلط خرچ کوي او د الله او د رسول خلاف هم کوي. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. په دې آیات کې اوس څلور انعامات ذکر کوي چې په دې باندې امتیاز راځي د څه د نیک مشقت او د غلط مشقت، دارنګ د صحیح خرچ او د غلط خرچ. دا چونکې اصلاح د کلی مونږ په صورت کې ذکر کیږي ځکه ورته بلد هم وایي. نو یو خو هغه مشقت نه قاعده مونږ راوویسته چې د کلی سربراه به داسې کس جوړی چې هغه مشقت او محنت والی خدمتګاري. دویم نمبر قاعده هغه دلته به اوس راشي په دې اصولو کې چې د کلی مشر هغه به مال په صحیح مصرف کې لګوي. یعنی کله چې تاسو یو مشر جوړ کې بلدیاتی نمائنده جوړ کې او هغه له څه فنډ راځي، هغه له د دې کلي د اصلاح لپاره مال راشي، نو په دې کې به هغه غبن نه کوي، پای کې به کرپشن هغه نه کوي، بلکې صحیح مصرف کې به خرچ کوي. نو دا کم خلک چې په دې فنډ کې خورد برد وکړي، کرپشن وکړي، نو اصل کې ردم دا عقیده ده چې په ما څوک زورور نشته او ما څوک نی مړه به زه ایم پی ایم ایم این ایم په ما څوک زورور دی. نو دې د وجه نه دی هغه مال د قوم چې کوم دی هغه اخوا دی خوا کي. نو د دم عقیده د ایمان بالغیب سره کمزورې ده. دې دا نه ګڼي چې یاره په ما خو یو قدرت والا ذات شته. نو الله یې ګواهي پیش کوي چې ګوره دوه سترګې مې درکړې دي، ژبه مې درکړې ده، شونډې مې درکړې دي، دا ته ګورې نه؟ وګوره الم نجعل له عینین، آینه دي ګرځولې موږ د دپاره عینین دوه سترګې. دا دوه سترګې و پتا ګواهي کوي که خیانت دې وکړو. دا ما وایي چې ما باندې څوک لیدونکي نشته، ستا دا سترګې چې اوس ستا دي قیامت کې به دا پتا ګواهي کوي. دغه سترګې خو هر څه یې نه چې ته څه کوې، دا پتا گواہی کی. ولسانن او مونږ ورکړې د ژبه، وشفتین او دو شونډې. دا ژبه او دارنګ شونډې هم درکړې دي، دا به الټه پتا گواہی کوي. دا اوس ستا ژبه ده چې ته ورته څه خبره کوي، دا شونډې دي ستا په وینا حرکت کوي، او ته چې څنګه حرکت ورکې کومه خبره پې روباسي روباسي. او قیامت کې به داسې نی دی چې الله سوی دا باغه کوي. ته به حیران یې چې دا زما سترګې دي، زما شونډې دي، زما خوله ده، زما خلاف څنګه شوه؟ نو دا به کېږي ښه. نو الله وایي دا مه ګڼئ چې یاره زه چا نیم لیدلی، عقل مې درکړی صحیح او غلط پې معلوم کا، حق او باطل پې وګوره که نه. او وهدیناه النجدین، او مونږ ښودلي دي دته النجدین دوه لارې. دته مونږ دوه لارې ښودلي دي، صحیح او غلط، حق او باطل. اوس تا خوښه ده چې کومه پکې ته خوښې، صحیح تا ته پته ده، غلط هم پته ده، د صحیح لارې نښې هم شته او د غلط هم شته. حق او باطل دا بالکل واضحه دی. نجدین دا واضحه ده. اوس چې ته کوم یو اخلي نو ګوره، نو که صحیح خرچ دی ونه که د قوم مال دی په صحیح په مصرف کې خرچ نه که، نو تا غلطه لار باندې اپنا وکړه، د دې انجام هم غلطي. او چې کله ته انصافداري، ته امانتداري، خیانت نه کې، نو تا صحیح لار اپنا وکړه، د دې انجام هم ښي، حق سره ودرېدی. نو دوه لارې الله هر انسان ته ښولې دي، حق او باطل. اوس سلیم العقل سړی، یعنی چا کې چې عقلی، نو دی بالکل واضح فرق کولی شي چې دا حق دی او دا باطل دی. ځکه الله دله عقل هم ورکړی دی او دې سره وحي د قرآن هم رالیږلی دی، دې کې د حق او د باطل نښې دي.
نو دې ته ښه پته لګي بیا. فلقتحم العقبة پس ولې نه دي ختلې دي العقبة غونډې ته. وما ادراک ما العقبة او تا ته څه پته را چې څه دا غونډې د کامیابۍ. الله وی دی لا ختلې نه دی. دا اصل کې ترغیب ورکی انفاق ته چې په صحیح مصرف کې مال خرچ کا. یعنی سربراہ چې کوم دی اب مال صحیح ځای کې خرچ کوي د کلی نو دی الله وی لا د کامیابی هغه ډیرې ته ختلې نه دی. عقبه څه ته وی د غر هغه سر ته ویل کېږي غونډې ته ویل کېږي. او کله چې د غر سر ته سړی خیږي که نه ډېر مشقت هغه کوي چې د غر باندې ختلی یې بره ټاپ ته نو سړی چې خیږي داسې غونډې ته نو ډېر زیات سا شي او ستړي شي. نو دا هم ګوره هغه محنت ته اشاره ده چې ته کله د کلي مشر ذمہ دار شو نو ته به هم ډېر محنت کې داسې لکه چې د کامیابۍ او غونډې ته د خیږي بره سړی چې بره خیږي ستړي خو چې بره وخیږي نو ځای په ځای شي بیا. نو دغسې د کامیابۍ غونډې حاصلول آسان کار نه دی. دا چې کوم دی دې کې به مشقت کې دارنګ صحیح ځای کې مال خرچ کول دا هم ډېر آسان کار نه دی. مشکل کار دی. شیطان وسوسې زړه کې اچي چې مړه ته والا او د قوم پیسه د اتخیا د استعمال کا او دونه والا په دې به دا بنگله والے په اسلام آباد کې فلان کې ځای کې دا کوي دا امنګان امپیګان داسې کرپټ خلک چی نو دا مشکل کار دی. خو چې کله تا ځان کلک او صحیح مصرف کړي دا مال خرچ کا نو طالب الله ردی خبدله جنت هم درکې ښا ردی دنیا نه بعد نو طلا خطلې نه الله ویا غونډې ته. وما ادراک ما العقبة استاد وی دا عقبه څه شی دی کامیابی دا ډېرې څه ده وی فک رقبتین پس آزادول دي د غلام یعنی د سټ دا اوس ممبر ته مصارف خی چې دي مصرفونو کې خرچ وکړه خاطه لا فند راغی نو ګوره د 66 آزاد کا پدې باندې غلام آزاد کا قرضدار دی قرض نه آزاد کاغه دارنګ د خلکو سټونه شرکیات او گناهونو بدعاتو کې ختی دي نو ته ممبر سے به مشري تورشا هغه خلکو سټونه را خلاص کړه دي شرکیات او بدعاتونه. مسجد جماعتونه مدارس تعلیمی ادارې جوړ کا چې د خلکو اصلاح او تربیت پکې کیږي. دام د خلکو د جهالت نه سټ آزادول دي. وګوره د سره فند وی او د کمیونټي د اصلاح لپاره داسې سنټر یا داسې مدرسه یا جماعت یا داسې اداره دی نه جوړي چې پای کې د نوجوانانو د اهل علاقې اصلاح وشي. ا دې ځای کې الټا په نور څه باندې داسې چلو کا فک رقبه د خلکو سټون آزاد کا. دارنګ او اطعام یا خوراک ورکول دی فی یوم ذی مصحبه پاورز د لګي والا کې بل غریب مسکین شاب هغه سره خیرخواهی وکړه خوراک ورکا مسکینانو ته د لوګي روز په مسکین سختي نو غریب مسکین سره تعاونو کا چغه باندې دار لوګي د روز په خب شانتی رشي. مطلب دا دام نه منبر ذمہ داری دا چې ګورم د لفند راغلی وي د په حلقه کې غریب غربا دي نو چې دای خیال ساتي او دوی له سور کوي او یتیم ته ذا مقربتین چې خاوند خپل ولې دی یتیم ورک ورلا هغه تم ضرورتي او بیا رشتہ دار چی نو هغه خو ډیر ثواب دی صله رحمی د د صدقې ثواب دی او دا رنګ د یتیم په سر باندې لاس کېدا دغه سیدنه هر بیکس مراد دی بیواگان دی غربا دی هغې سره مدد وکړه په دې باندې دا مال ولګوه. کم زکات فند راغلی نو ګوره دا غربا د حلقې دا بکیات وساته. داسې بې ایمانه خلک مي چې هغې د زکات پیسې راشي او د حلقې د پاره راشي چېرې دا په دې حلقې کې تقسیمول غواړي نو داسې ممبران ظالمان ای په خپل باندې غزان نه واخلي هغه
جهنم اور ځان له واخلي غریب غربا ته نه رسی دا اوس وړه تقسیمېدل که نه سرکاري وړه داسې ظالمان پکې شته پردي شناختی کارډ باندې دا غریب حق کوي او دی به ملا لګي افطار ته به ناست وي روژه به د ټوله ورځ نیولي دی به وایي چې ما عبادت وکړو د غریب حق یې والي او هغې ته ناست دي دا سرکاري وړه چې تر غریب حق و په دې کې غیر مستحقین راغلي هم پکې ولاړ دي او چا شناختی کارډونه دی ظالمانو د هغې نه اخیستي او خپل ځان له پې راوباسي دا غریب چې ورشي NIC وښیي او ورته په دې خو خلکو اخیستي دي دا غریب داسې واپس لاړ شي دا اوس د دې کار دی چې علاقه کې چیرمین دی علاقه کې ممبر دی په کار ته د خپل حلقې والا کم نظام دی دا ټیک که نه یو څو چیرمینانو داسې وکړل هغې ډېر ښه کار وکړو هغې چې کله دا کوټه راله نو هغې داسې وکړل چې خپل حلقې خلکه ټولو ته معلومي ځکه اوټ له دوی کور کور پسې ګرځي هر سړی ورته معلوم دی چې د څو اوټونه دي او دوی کې څو کسان دي د هغې ټولو ته پته وي نو چې دا راته پته راته او تر اوړه هغه ته نشي رسولی اوټ په وخت کې خو یو وړ ډبې نو ډېر داسې چیرمینان موږ ولیدل ډېر ښه هلکان چې هغوی باقاعده په خپله باندې هغه راجمع کړل او ښه په عزت باندې یو کور ته ورسول داسې خلک هم پکې شته نو بهرحال هغه یتیم خاوند د خپلولی هغه ته ورسوه او مسکین انظامت ربطین یا هغه مسکین چې خاوند د خاوره دی مسکین هغه ته هم ورسوه اګوره دلته یتیم یاد کړه چې یتیم له به ته ورکې دا نه چې ته ترې واخلې سړی مړ شي که نه او یتیمانان ماشومان پاتې شي او د مړي کور دی نو دا نه چې ته پکې پرلت وغځئ چې ورګه اوس په خیرات د درې مې راوړي اوس په اوله جمعې او ته پکې پرلت دی غزولي او ته پکې خورې دا داسې که نه بعضې بدعتیان او داسې قاریان مولیان هم پکې شته چې کم حق پرست نه دي هغې مو ته پرلت غزولي او ګوره دا نه کوي چې هلکه دا د مړي کور دی زه اعلان در پاره وکړم یا د رشته دارو ته ویم چې هلکه تاسو دله ورکړئ حدیث کې راځي جعفر رضی الله عنه وفات شو صحابي نو چا وفات شو نو نبی علیہ السلام صحابو ته وی اسنعوا لآل جعفر طعاما اے صحابو راجم شئ ورشه جعفر کور والا خوراک تیار کې ځکه دوی باندې داسې غم راغلی دی چې دوی د هغې د وجې نه پاسېدی نشي رچا کور کې چې غم وشي دا نه چې ته د هغه هر څه ته پرلت وغځې ته وله وکړه شرع طریقه دا ده په کار دی چې د هغه رشته داران په هغه وخت کې راټول شي او څونه مېلمانه چې راغلي په خپله وپالي دا نه چې ته ورته کښېنې او ته ورته شا به که نه راوړه که د درېیمو خیرات ته ناست دی په کار چې تاسو رشته داران یا ګاونډ والا هغې ته کړه شي او هغې د مړي کور سره سپورټ دغه ټایمو کې ځکه په هغې غم راغلي اگر 400 ورسره یي خو دغه ټایم هغې پوزیشن کې نه د هغې غم د وجې نه چې څه په هغې کې شریعت هم دا طریقه ده چې اهل علاقه یا رشته داران دی به رامخې ته کېږي او دی به دغه ټایم کې د کور سره همدردي کوي نو زموږ خلک څه کوي الټه د مړي هغه مال ته هم ناست دي یا هغه یتیم مال چې یتیمانان پاتې شوي هغې به څه پاخېږي یا که ورسره یم نو هغه هم پرې راغلی دی نو دا صحیح طریقه نه ده بیا په دې قبایلو کې بعضې قبایلو کې داسې طریقې دي الله دې معافي وکړي چې کم مړی وشي نو بس وي ته به خبر هم نه مې خبر راغلي الله شوي وي غوټ خیرات به شوي او بس خلک به ورته راځي چې دا درېیمه تېرې شوي راځه حساب کو هغه مړي کور سره حساب شروع کړي لکه ما 15 لکه لګولي دومره به راکې داسې ظالمان خلک شته لکه هغه غریب خبر هم نه دی ده وله خیرات هر څه کړي او بیا د وروسته غواړي شا به دومره راکړه نو داسې ظلم دا نی په کار دا خو د شریعت نه دا همدردۍ هر څه نه خلاف خبره ده شریعت کې ګوره ضروري نه ده چې ته د درېیمې خیراتو کې یا اول ماښام او جمعه اول دا نشته په شریعت کې دا خو چې کله دی وس کېده څومره وس ته کېده نو ورځ مه خاص کوه او خپل مړي پسې څومره ثواب بخلی شو بخه زموږ خلکو کو په درېیمه چا خیراتو نه که که نه وي دا وګوره مړی بېنوه ولېږه او که اوله جمعې نه کړه وي یاره مړه دا ردي دا مور او پلار وګوره دی خوښ نو بس وي خلاص ځان یې ته خلاصو هغه به وس نه کېږي هلکه ته به پسې نښتې دلته یو
کس مور وفات شو او ما د یو مسلې باره کې سره راغلی ناغه ماته وی والله که زما د بیګا روټۍ وسم کېږي او زما ټول وروڼه او خویندې را جمع شوي دي او ما به ته وایي چې شا به درې مې خیرات وکړې او که دا دې ونه کړو نو بس دا داسې به وشي او ما والله که د بیګا دغه وسم کېږي بلکې د مور کفن دفن له ما قرض راغستی او دې راته نښتې دي چې شا به دا درېمه هم کې بیا به اوله جمعه هم کې او ما سره هېڅ هم نشته نو ما ته وایي دا مسله څنګه ده ما نشته پته هېڅ هم نشته تا ته چا ویلي ما چې کوم مولا عالم حق پرست له ورځي یا غټ عالم له ورشه تا ته به ووایي چې تا باندې کېږي نه کېږي د باندې دا ور د خلکو رسمونه دا خلک به څه وایي دې خبرې وخوړل خلکو نو ځان نه په شریعت کې نوې نوې خبرې راوویستې او هغې ته یې دین ووایي دا نشته چې وس ته نه کېږي هېڅ پته نشته ښه نو ورکې مسکین لا چې خاوند د خوره دی زه مطربتین ورته ولې وایي چې دی په خاورو کې پروتي او د سره د کټ پوزیم نه ښه ثم کان من الذین بیا وي دا کسانو نامونو چې ایمان یې راوړی دا اصل کې درېیمه قاعده اصول ذکر کوي سربراہ د علاقې چیرمین حلم او برداشت والا وایي ښه یو خو دغه چې مال به صحیح مصرف کې خرج کوي په دغې غریبانانو دغه خلکو باندې نو درېیم دا چې دی به حلم او برداشت والی خپله هم پکې برداشت شي بل ته به مو یلکه برداشت پکې ګورئ ځکه د ډېر مختلف قسمه خلکو سره واسطه راځي نو چې ته کله د قوم خدمت ته ودرېږي نو ګورې ځان کې به د برداشت ماده پیدا کړي چې چا کې برداشت نه هغه د چیرمیني او ملکي دي نه کوي بیا ثم کان بیا دی وي من الذین دا کسان نامونو چې ایمان راوړی دی وتواصوا بالصبر وصیت کوي یو بل ته په صبر وتواصوا بالمرحمه وصیت کوي یو بل ته په رحم کولو نو اولئک اصحاب المیمنه دا خلک اخی طرف والا دي دا اخی طرف والا دي وګوره یو بل ته د صبر تلقین کوي او یو بل ته د رحم او د برداشت تلقین کوي نو اولئک اصحاب المیمنه دا اخی طرف والا دي او والذین کفروا یعنی دي ته به عملنامه په خلاص کې ملاویږي او جنت هم خی طرف ته دی او والذین کفروا خلک چې انکار یې کړی دی بیا آیاتنا زموږ د آیاتونو نه هم اصحاب المشأمه دوی دی هغه ګس طرف والا ته اوس تخویف ته دی لا هغه باطل پسې روان خلک باطل مشقت چې کوي مال غلط ځای کې لګوي یا د کلي ممبر چیرمین دی او فنډ یې غلط لګولی دی نو د دغه ګس طرف والا دی دی به جهنم ته ځي او جهنم هم ګس طرف ته دی ښه او علیهم په دوی به یي نارون اور موسه د جوخ کړی شوی پردې مال خوړل یا خدمت صحیح نه کول دا ګوره جهنم اور ته هم تا بوتلی شي چې ذمه دې واغسته بیا نه کې نو په دې باندې اور جوخ کړی شوی دی د جهنم اور به دې ته الله جوخ کړي دې ځای پورې سورې بلد ختم شو سورې بلد کې د کلي اصول درې بیان شو او سره زجر و اسراف کوونکو ته الله یې د عمل توفیق راکړي اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی ابراهیم انک اللهم بارک علی محمد وعلی آل كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا الله دې زه پوره ستا کلام موږ ورسو څنګه دې حق دا وینا دا اورېدو یا الله رنګ پوره حق په مونږ ادا کړي د قرآن صحیح علم او سمجھ بوجھ زموږ را نصیب کړي قرآن باندې د عمل توفیق هم راکړي حاضرین څومره د درس کې ناست الله ټول له بدې باندې د عمل توفیق ورکړي اجرونه بدلې دنیا کې ورکړي آخرت کې ورکړي چا څه مشکل دی الله مشکل نه راوباسي څوک بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله تعالى